سلامونه ګران دوستانو، الله دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. دغه د دوستانو تاسو سره زه بیا په یوې نوې ویډیو کې راغلی یم. هغه هم د فیسبوک سټايلش نومونه دي. د فیسبوک لپاره تاسو ته ما 8 سټايلش نومونه راوړي دي په دې ویډیو کې. هیله لرم چې دغه ویډیو تاسو خوښه شي او تر پایه راسره وګورئ او دا ویډیو تر اخره وګورئ. تاسو به ځان هم پرې پوه کړئ او د فیسبوک ايډي ته د خپل نوم ثبتولو معلومات به هم په دې ویډیو کې زده کړم. نو له موږ سره ملتیا وکړئ. درځئ چې ویډیو شروع کوو. ویډیو د شروع کېدو دمخه مو ملګرو که زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو د ویډیو لاندې سور بټن راسره کلیک کړئ او ورسره په خوا کې د بیل آیکن یعنې ګونګري نښان باندې کلیک وکړئ او بیا پاس په ال باندې کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې اپډیټ ویډیو تر تاسو پورې زر زر ورسیږي او ویډیو هم زر زر سره لایک کړئ. نو دوستانو لومړی راځو او زموږ دپاره کوم کوم شیان ضروري دي. ستاسو دپاره یو فیسبوک دی او دوهم چې دی که نه هغه ټچ وی پی این دی. ټچ وی پی این تاسو یې په لاندې ډسکرپشن کې لینک شته، له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. که تاسو ډسکرپشن نه پیژنئ نو دا ویډیو په لیکلو باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به لاندې ډسکرپشن کې لینک پروت وي. نو که تاسو غواړئ چې ډاونلوډ کړئ هر بسې پلی سټور ته پلی سټور په سرچ کې به ورته ولیکئ چې ټچ وی پی این TOU ټچ وی پی این. نو دلته تاسو ته لاندې لیکل شوی دی چې ټچ وی پی این دغه دی. ما ډاونلوډ کړی دی. نو اپډیټینګ غواړي ما څخه، زه غواړم چې دغه اپډیټینګ نه کړم. نو تاسو دغه ډاونلوډ کړئ. نو یو زموږ دپاره دغه پکار دی او یو فیسبوک دی. نو تاسو ته به زه هغه در وښیم سټايلش نومونه. دغه د دوستانو د سټايلش نومونه فیسبوک لپاره یو دانه دغه دی او یو دانه هم دغه دی او یو هم دغه دی او بل یو هم دغه دی او دغه هم یو دانه دی ځان ته دی او بل یو هم دغه دی او یو دغه دی. سم نه ښکارېږي کله چې تاسو فیسبوک ايډي ته ولګوئ نو دا ډېر ښایسته نوم دی. تاسو ته به زه اوس په دې نامه باندې ايډي هم در وښیم چې څنګه ښایسته ښکارېږي. نو داسې دا یو دانه هم دغه دی او یو دانه هم اخر یو دغه دی. نو فیسبوک ته ځو. فیسبوک کې تاسو زه بل ايډي هم ښیم. دغه زما فیسبوک اکاونټ دی. دلته زه راځم. دغه نوم ما ورکړی دی د زړه نشان په شان نوم دی، سټايلش نوم دی. دلته پروفایل کې سم نه ښکارېږي. کله چې تاسو یې پوسټ وکړئ پوسټ کې ډېر ښایسته ښکارېږي. دغه ته تاسو لیدلی شئ دغه یو نوم دی. دا ما پوسټ کړی دی. دغه هم دغه نوم اندازه ده. نو دا ډېر ښایسته نوم دی او بل نوم هم تاسو ته زه د ايډي بل نوم درته ښیم. دوستانو یو دانه هم دغه نوم دی د فیسبوک ايډي ته ما دا ورکړی دی. دغه هم ډېر ښایسته نوم دی او تاسو هم کولی شئ دغه شیان نومان فیسبوک ايډي ته ورکړئ. دا تاسو لیدلی شئ چې ما فیسبوک ايډي ته ورکړی دی دغه نوم. نو دغه نومانو طریقه زه تاسو اوس ښیم چې دغه څنګه ورکولی شو. تاسو به لومړی راشئ خپل ټچ وی پی این ته. کله چې ټچ وی پی این ډاونلوډ کړئ نو په دې کې به تاسو یو هغه هیواد ورته سلیکټ کړئ. دلته دوستانو تاسو ته به ښکاري په بیسټ چیک باندې به کلیک وکړئ او دلته به تاسو لاندې یو هیواد ورته انتخاب کړئ لکه دغه یو دی دوستانو سپین هیواد. دغه هیواد تاسو انتخاب کړئ او بیا به په کنیکټ باندې به کلیک وکړئ. نو دلته تاسو څخه دوستانو لږ څه ټایم نیسي. دغه به په 15 منټو کې یا په هم که ستاسو نیټ تیز وي ډېر زر به کنیکټ شي. نو دغه لږ په مشکل سره کنیکټ کېږي. نو تاسو به لږ څه انتظار ورته وکړئ. دا چې کله کنیکټ شي نو تاسو کولی شئ بیا نوم بدل کړئ. نو دغه زه تر هغه وخته پورې ویډیو سکیپ کوم چې دغه کله کنیکټ شي نو تاسو ته بیا زه د نوم بدلولو طریقه وښیم. نو دوستانو زموږ وی پی این چې دی که نه هغه کنیکټ شو. نو دغه لږ په مشکل سره کنیکټ کېږي. تاسو څخه به لږ څه انتظار وغواړي. دغه نومان چې دی دوستانو دغه نومان دغه تاسو ته ما په لاندې ډسکرپشن کې درکړي وي. دغه نومان تاسو له هغه ځای څخه څنګه کاپي کولی شئ
نو که تاسو له هغه څخه نشئ کاپي کولی تاسو ما په ټليګرام کې هم اچولي وي په ټليګرام چینل کې او تاسو ته بیا هم لاندې په ډسکرپشن کې ما د یو اپلیکیشن لینک درکړی وي چې د هغه په ذریعه سره تاسو کولی شئ چې له ډسکرپشن څخه لیکنه کاپي کړئ. نو راځو خپل فیسبوک ته چې د نوم بدل کړو. فیسبوک ايډي به راخلاصه کړئ او لاندې به په سیټینګز باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو ته ښکاري پرسونل انفارمیشن په دې بیا کلیک وکړئ. دلته به خپل د نوم د چینج کولو ځای ته راشئ. دلته تاسو ته هغه زوړ نیم راخلي دغه به تاسو ټول هغه کړئ ډیلیټ کړئ که نه. نو دوستانو دغه نوم هم چې کله تاسو ختم کړ دغه نومان نو تاسو به راشئ بیا دلته به د خپلې خوښې نوم راواخلئ او کاپي به یې کړئ. نو دلته زه یو بل نوم راخلم چې هغه تاسو ته زه در وښیم. دغه نوم راخلم دوستانو. دغه نوم دې نومانو سره به تاسو ته به لاندې ښکاري چې دغه نوم چې دی که نه دغه نوم تاسو به په لومړۍ خانه کې ورکړئ او دوهم نوم به تاسو په درېیمه خانه کې ورکړئ او دغه نوم چې دی که نه دا به تاسو په لومړۍ خانه کې ورکړئ او دغه به هم په درېیمه خانه کې ورکړئ او لاندې به تاسو راشئ بیا دغه دی دغه به هم تاسو په لومړۍ خانه کې ورکړئ بل به هم تاسو درېیمه خانه کې ورکړئ تخلص په ځای کې او دغه نومان چې دی که دغه به تاسو هم په دا یو طرف یې په لومړۍ خانه کې ورکړئ او دوهم طرف به یې په درېیمه خانه کې ورکړئ او دا هم دغه شی دی او دغه هم دغه شی دی د زړه نوم چې دی د زړه نوم تاسو ته ښکاري. دغه نوم بیا چې دی که دغه 3 دانې دی 3 نومه دي که نه. نو دغه زه را کاپي کړم. کله مې چې دغه کاپي کړ نو دغه زه را کاپي کوم دوستانو. نو زه راځم اوس خپل فیسبوک ته راځم او فیسبوک په لومړۍ خانه کې او په دوهمه خانه کې به تاسو دغه ورته پیسټ کړئ. نو په لومړۍ خانه کې ما ورته پیسټ کړو نو درېیمه خانه کې به تاسو دلته دغه فیصله آزاده کړئ او دلته به تاسو بیا په پیسټ باندې به کلیک وکړئ. دلته یا هم تاسو دلته یو مثال یو حرف ورته ولیکئ او بیا په هغه ځای کې پیسټ کړئ. دوستانو کله چې پیسټ کړو نو دغه یو دانه پاتې شو دغه دوهم درېیم یې به تاسو هم د منځ والا دا به هم تاسو را کاپي کړئ او په منځ خانه کې به یې ورته پیسټ کړئ. زه دغه هم په دغه خانه کې پیسټ کوم او بخښنې سره دوستانو لږ رپشش غواړي. دوستانو کله مو چې دغه 3 وړه نومان ورته پیسټ کړل نو تاسو ته به لاندې ښکاري په ریویو چینج باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړئ دلته تاسو ته دوستانو ښکاري چې په دې کې تاسو کوم یو نوم خوښول غواړئ. زه مثال دغه لاندې یو غواړم که نه که تاسو غواړئ هر یو تاسو غواړئ که نه دغه تاسو ورته سلیکټ کړئ. نو بیا به تاسو دلته لاندې فیسبوک پاسورډ ورکړئ او هغه بیا تاسو به په سیو چینج باندې به کلیک وکړئ ستاسو نیم به بدل شي. مثال زه پاسورډ ورکوم او تاسو ته به ښکاره شي چې دغه زما نوم بدل شو. نو دوستانو ما خپل پاسورډ ورکړو نو په سیو چینج باندې به زه کلیک وکړم او زما د فیسبوک ايډي به نوم بدل شي. تاسو لیدلی شئ چې زما د فیسبوک ايډي نوم بدل شو. زه خپل راځم اوس د فیسبوک پروفایل ته تاسو ته پروفایل ښکاروم چې زموږ د فیسبوک ايډي نوم بدل شوی دی. تاسو دلته لاندې هم لیدلی شئ خپل ايډي به څو وارې رفریش کړئ او تاسو ته دوستانو ښکاري دغه دی زموږ د فیسبوک ايډي نوم چینج شوی دی. دغه نوم چې کله تاسو چینج کړئ 15 ورځې بعد بیا بل نوم هم چینج کولی شئ. نو زه تاسو ته دغه نور نومونه هم ښیم. دغه نومان چې دي که نه 8 ډوله نومان دي او په دغه نومانو کې تاسو هر ډول نوم چې غواړئ که نه خپل فیسبوک ايډي ته یې لګولی شئ. نو دغه نومان تاسو ته زه لاندې په ډسکرپشن کې اچوم. د اپلیکیشن لینک هم تاسو ته اچوم چې د هغه اپلیکیشن په ذریعه باندې تاسو دغه کاپي کولی شئ. نو دغه ډېر ښایسته نومان دي. هر ډول نوم چې تاسو زړه وغواړي هغه پکې سلیکټ کولی شئ یا انسیب کولی شئ. نو دغه ویډیو هیله لرم چې تاسو خوښه شوې وي تر نور ملګرو پورې هم ورسوئ او زموږ ویډیو ته لایک ورکړئ. تر بل ویډیو پورې په الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې د خدای په امان.